د واده نه پس د انسان ډیر داسې عادتونه چې هغه بدلیږي او هغه عادتونو څه فایدې هم وي څه نقصانات هم وي. په دې مختصر غوندې ویډیو کې به تاسو سره دوه داسې معلومات داسې کارونه شریکوم چې که د واده نه پس سمدس هغه کارونه ښځه او خاوند کوي نو هغه کارونو سره د دوی وجود چې دی ډیر زیات غټېدلی شي، یعنې یو خو لږ غټېدل وي بل ډیر غټېدل وي او دغه غټېدل بیا د دوی دپاره د نقصان سبب هم جوړېدلی شي چې د وجود د نورو حصو سره سره د دوی شاته حصه هم غټېدلی شي. قدرمنو تاسو ته معلومه ده چې د واده وړاندې یو جینۍ یا یو هلک سخت کارونه کوي. په کور کې جینۍ د هغې لوښي وینځل او یا د نور د کور اکټیویټیز چې کوم دي هغه کوي. هلک هم مزدوري کوي، خو هلک بیا د واده نه پس هم خپل دغه کاروبار خپله دغه مزدوري کوي، خو جینۍ چې ده هغه د څه وخت دپاره په آرام ناسته وي او هغه هېڅ داسې کار نه کوي، یعنې داسې سخت کار یا دروند کار هغه نه کوي. دې سره سره لومړی خبره چې کومه ده هغه دا ده چې د واده نه سمدس وروسته کوم ښځې چې دي خاوندان د هغوی دپاره سره کړي خوراکونه راوړي، او که هغه چرګانو په شکل کې وي، د کبانو په شکل کې وي، یا د ګلاب جامونو او د رسګولو په شکل کې وي، دغه چې کله راوړي نو د دې نه وړاندې چې دی دغسې خوراکونه دوی ډېر نه وي کړي چې یو دم داسې خوراکونه شروع کړي نو په وجود کې د کولیسټرول او ټریګلیسیراید د زیاتېدو سبب کېږي او دې سره بیا د زړه د حملو امکانات هم ډېرېدلی شي. نو لومړی خبره خو دا وه. دویم دا چې کله هم یو ښځه او خاوند د شپې روټۍ وخوري، د روټۍ نه پس سمدس دوی کوروالی وکړي، په دغه دوران کې د دوی وجود یا خېټه او یا نورې حصې چې دي دا غټېدلی شي او دغه چې دی ډېر زیات بیا نقصان انسان ته ورکولی شي. ځکه چې که تاسو عموما کتلي وي د واده نه وړاندې سړی دومره غټ نه وي، یعنې کمزوری وي، د هغه خپل وجود چې دی برابر وي او ښځه هم همدغسې وي، خو چې کله د دوی واده وشي د واده نه پس عمومي طور باندې د دوی په وجود کې ډېر زیات بدلون راځي. نو د دې په وجه باندې په کار ده چې د خپل صحت خیال وساتل شي او د خپل روزمره روټین په باره کې په خپل خوراک باندې نظر وساتل شي، ځکه چې صحت چې دی دا د الله پاک لوی نعمت دی او په دې باندې خصوصا خیال ساتل پکار